د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه په سلامونو مو هرکلی کوم. درنو لیدونکو د ویډیو تر پایه پاتې شئ ترڅو د نن ورځې له حالاتو باخبر شئ. اشرف غني پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر محمد نبي سره ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر د کرکټ لوبغاړي افغان ولس ته د خوشحالۍ ورکوونکي استازي بللي او زیاته کړې ده چې د یو ویښ ملت استازیتوب کوي او افغان لوبډلې نړیوالو ته دا وښوده چې هیڅوک افغان ولس یرغمل نشي ساتلی. عمران خان هم ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ټیم ته دې مبارکوي. هیواد کې یې له شته ستونزو او ناخوالو سره بیا هم په زړورتیا لوبه وکړه او سکاټلینډ ته یې ماته ورکړه. ترکیه 3 ورځې وړاندې ولسمشر اردوغان بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې په ترکیه کې د امریکا، جرمني، کاناډا، ډنمارک، فنلنډ، نیدرلند، نیوزرلند، ناروې او سویډن هیوادونو سفیران نامطلوب اشخاص اعلان او له ترکیې وشړي. دغو سفیرانو په یوه شریکه نادره بیانیه کې د ترکیې له حکومت غوښتي و چې په دغه هیواد کې بندي مدني فعال عثمان کولا خوشي کړي. او د پای خبر هم دا چې د افغانستان د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري مرستو خبرې شوې دي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیدله. که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه که ویډیو مو هم خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.